الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډېر محترم ورونو، نن به زه تاسو ته دوه داسې کلمې وښیم چې تاسو دا کلمې وایئ، تاسو به د الله تعالی خوښ بندګان سا شئ. چاهے که ته هر څونه ګناهګار یې لیکن الله ته به خوښ یې. هغه کلمې د بخاري شریف حدیث ته ویم، الله جل جلاله ته ډېرې زیاتې خوښې کلمې دي. دا بخاری شریف آخری جلد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6682 نمبر حدیث دی، او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و فرمایل، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمې دي چې دا دو کلمې په ژبه ویلو کې ډېر زیات سپکې دي. سپکې نه دي لیکن انسان چې کله په ژبه باندې وایي، په ژبه باندې ویلو کې اسانې دي. ثقیلتان فی المیزان، او دا دو کلمې د میزان په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي. بیا فرمای حبیبتان الی الرحمن، او دغه دو کلمې الله جل جلاله رحمان ذات الله جل جلاله ته ډېر زیاتې خوښې دي. هغه کومې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څوک هم چې واورئ نو 3 ځله لازمه ووایئ سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو پکار دی چې په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې موږ د دې کلمو ذکر کوو او د دې کلمو هغه ورد کوو. اوس درته یوه کلمه بله ښیمه، داسې بهترین کلمه ده چې تاسې ووایئ ستاسو به تمام ګناهونه الله جل جلاله معاف کړي. کم یو انسان چې د جمعې د لمانځه نه پس په یو ځاله ځای کې کښېني او دا کلمات وایي سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده، نو د ویونکي به الله جل جلاله 1,00,000 ګناهونه معاف کړي، او د مور او پلار به الله جل جلاله 4,000 ګناهونه معاف کړي. نو باید موږ له پکار دی چې په هر حالت کې، که په ناسته یې، که په ملاسته یې، که په ولاړه یې، په هر حالت کې د دې کلمو ورد موږ کوو. دا کم فضیلت مې درته ووایي دا صرف د جمعې د ورځې پورې خاص دی. اوس که یو انسان دا کلمې بار بار تکراروي، بار بار ذکر کوي، په د جمعې د ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې ذکر کوي، نو ډېرې زیاتې مبارکې کلمې دي. د دې ذکر تاسو په هر وخت کې کولی شئ. ځکه اوس مې یو کتاب کته د علامه ابن جوزي رحمه الله، د هغې کتاب نوم دی بحر الدموع. هغې کې مې په دې دغه باندې اولنۍ صفحې باندې یو حدیث هم وکتو. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي د الله رسوله شرایط د اسلام را باندې ډېر شول، څه خاص داسې عمل راته وښوه چې زه ځان له خپل کم په هر حالت کې زه کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وایي د ستا ژبه د هر وخت رطب اللسان وي، یعنی ستا دا ژبه د هر وخت د الله جل جلاله په ذکر باندې جاری او ساده وي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي د الله رسوله لږ شه نصیحت راته وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې کله هم د ستا نه د ګناه کار وشي ورپسې زر د نیکۍ کار کوه. د صحابي ورته وایي د الله رسوله آیا د لا اله الا الله ویل دا خو په نیکو کې داخل دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وای دا خو په نیکو کې د ټولو بهترینه نیکي خو دا ده. نو باید موږ له په هر حالت کې پکار دی چې د الله جل جلاله دا اذکار دا کم مې درته وښول دا موږ په پابندۍ سره کوو. لومبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ذکر به کوو انشاءالله پابندۍ سره نن نه پسې شروع کوو، او د جمعې د لمونځ نه پس اهتمام د دې ذکر وکړو سبحان الله العظیم وبحمده،
او بیا دغه نور اذکار یعنی لا اله الا الله ذکر کم از کم چې روزانه 100 پیرې لازما کوو. ولی دا چې کم انسان وایي د دې ثوابونه دومره ډیر دي چې د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې دا څومره خلا ده، دا ټوله خلا د دې د وجې نه په نیکو کې ډکېږي. نو بله خبره ده چې شیطان تر هغه وخته پورې په انسان باندې عمله نشي کولی تر څو پورې چې دا بنده د الله جل جلاله په ذکر کې اخته وي. نو د شیطان نه د بچو یو ډیر آسان تدبیر دی، پکار دی چې د نن موږ ځان تسبیح پیدا کو او په هغې باندې د الله جل جلاله ذکر شروع کو. خصوصا دا ذکر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې د الله جل جلاله ته خوښې کلمې دي چې د دې ذکر موږ لازما په پابندۍ سره کوو.